سنۍ خبره ده موږ په حفظ کې نو دسترخوان به خور شو زموږ قاري صاحب به مخامخ ناست و کنه کتاب به یې کته او موږ به په دې دسترخوان باندې ناست وو. زه خپله خبره کوم تاسو ته چې موږ به یو بل سره هغه پټ اواز باندې خبرې کوو. موږ به چېرته ډوډۍ غوښته یا به سالن غوښتو که نه نو په پټ اواز باندې هسې نه چې موږ چغه وو که نه او زموږ دا استاذ یې واوري او زموږ دا استاذ خفه شي چې دا دومره بېادبه دی زما په مخ کې په اوچت اواز باندې خبره کوي. الدین کله ادب، ادب دومره انتها ته رسېدلی دی. اوس چې ته د مور مخې ته ناستې ته د پلار مخې ته ناستې موبایل در سره دی او په هغې کې ګیم کې دا بېادبي نه ده، په هغې کې بدنظري کې دا څومره بېادبي ده او بیا په هغې کې ډرامې او فلمونه ګورې نو دا څومره بېادبي ده. یو ټیم داسې و زه داسې پېښور ته تلم نو کوسټر کې ناست وم نو ما نه مخکې یو زنانه ناسته و او هغې زنانه سره یو ماشوم ناست و. ماشوم دومره نه و داسې 10-12 سال ماشوم به و خو هغې ماشوم سره موبایل په لاس کې و که نه او هغه ماشوم هغه موبایل کې هغه فحاشي کتله چې زه تاسو ته نشم بیانولی. دا اختیار هغه ماشوم ته مور ورکړی و چې ما ته غږ مه کوه خو دا موبایل واخله چې څه پکې ګورې بس ګوره پکې. نو موږ ته حیا راځي، موږ ته حیا راځي. دا بدنظري ذهن بربادوي. د دې بدنظرۍ اولنی اټیک په څه باندې کېږي؟ کومو حافظانو چې رمضان کې ختمونه کول هغه حافظان اوس ختم نشي کولی. کومو حافظانو چې بغیر غلطۍ 10 شل سپارې، زه خپله خبره کوم بغیر غلطۍ موږ ټول قرآن اورولی دی، موږ 10 سپارې موږ 15 سپارې اورولي دي. دا به ستاسو د قاري صاحب ته پته وي دی به هم دا خبره وکړي. اوس به هم داسې طلبا وي چې بغیر غلطۍ به ټول قرآن اورولی شي خو تاسو د دغې طلباو نه تپوس وکئ ته بدنظري کوې او که نه تا سره موبایل شته او که نه. کوم طالب علم چې د سترګو حفاظت کوي د هغې طالب علم ذهن به تیز وي انشاءالله. په 2 کشتو کې سفر نه کېږي چې تا په 2 کشتو کې خپېښي یو په یو کې او بله په بله کې که نه نو سفر نه کېږي. د مشرانو به مخکې ویل شپېلي او ستوان نه کېږي چې وچ ستوان دې په خولې کې اچولي او بیا شپېلي وې که نه نو یا به ستخوان خورې او یا به شپېلي وهې نو یا به قرآن وې یا به د دنیا د ګناهونو په دلدل کې ډوبېږي یا به د دنیا مینه کې یا به د قرآن مینه کې. دا دواړه مینې یو ځای اور او په یو ځای وخت نشي تېرولی. د دې مثال داسې دی لکه اور او اوبه د دنیا ماحول. موږ ته به زموږ مشرانو زموږ استادانو موږ ته نصیحت کوو. موږ ته به ویل د طالب علم دپاره 2 څیزونه ډېر نقصاني دي، دوستي او دشمني. موږ به تپوس کوو شیخ صاحب دوستي ولې او دشمني ولې؟ نو هغه به ویل که دوستي کوې نو ستا به دوستۍ ته توجه وي نو سبق به پاتې او که دشمني کوې که نه نو ستا به دشمنۍ ته توجه وي دا به ورسره کوم او هغه به ورسره کوم نو بیا به تا نه سبق پاتې. نو نه به دوستي کوې او نه به دشمني کوې نو څه به کوې؟ خپل قرآن ته به متوجه شې، خپل قرآن ته به متوجه شې. علم دریاب طالب مهی دی او شیطان جالګر ورته په غاړه غاړه ځي. خو په دې سوچ کې دی چې څنګه به په ده باندې حمله وکړم. تاسو ته پته ده دا د شیطانانو مشر کتابونو دا واقعیا لیکلې وایي د شیطانانو مشر په دې سمندر د پاسې وایي کرسۍ لګولي او دا ټول واړه واړه شتونګړي راځي او خپله کارګزاري بیانوي. یو وایي ما وسوسه واچوله سړي مړی وکړه، بل وایي ما وسوسه واچوله ښځې او خاوند جګړه وکړه ایسته یې ښځې له طلاق ورکړو خلاص شو دی، او هغه بل وایي ما وسوسه واچوله هغوی توړ پیدا کړه او ټول خپله کارګزاري بیان کړي که نه. یو پکې داسې لنډۍ غونتي وي هغه راشي که نه وایي هغه وایي چې صاحبه ما خو ډېر ناشنا کار کړی دی. وایي څه کار دی کړی دی؟ وایي ما یو طالب علم د مدرسې نه وتښتو. ښه هلکه موږ چې ورته بګوړه وایو لاړو بګوړه شو. بګوړه سره بیا موبایل ورسره وي او بګوړه بیا د معاشرې ناسوري هلته تې ګاونډیان هم تنګي او د معاشرې خلک هم تې تنګي ځکه چې مدرسه کې وران شي خو بیا نه سمیږي که نه.
طالب علم می مدرسې نه وتښتو وایي دا مشر راکوز شي که نه او په دواړه مخې ښکل کي او اوچتې کي او په دې خپله کرسۍ کښېنوي که نه او ورته وایي تا خو ډېر زبردست کار وکړو تا خو دومره بهترین کار وکړو که نه چې دا مام نشو کولی دومره اعلی کار دی وکړو دا مام نشو کولی د دې کرسۍ د ناستې ته قابل یې ښه دا به عالم جوړېدو دا به حافظ جوړېدو دا به قاري صاحب جوړېدو دا به د قال الله قال رسول ویونکی جوړېدو دا به د معاشرې دپاره د دین دپاره د اسلام دپاره د قرآن د سربلندۍ د خاطره به لګیاو چرته به تقریر کو چرته به بیان کو چرته به درس کو چرته به حفظ کولو چرته به د قرآن تلاوت کولو تا خو داسې وکړه تا خو داسې وکړه چې تا خو هغه بوټی مکمل د بیخه راوویسته اوس یې هلته کې یو څو ورځې نور ته کېده او نور به یې وچ کي او بیا ورته تیلی وبه سوځي ختم به شي که نه نو ګوره خیال کوئ ښه کله چې دا طلبا کور ته لاړ شي که نه او چوټیانې بیا په ختمېدو وي نو شیطان درته وایي مزه مړه څه ځان له دې کار کتلی دی کله ورته وایي هلته ماشي دي او کله وایي ګرمي ده کله وایي هغه انګور ډېر زیات اوچت و که نه لومبړې پسې ټوپونه وال وایي چې ډېر ټوپونه یې پسې وواله ور ونه رسېدله که نه نو وایي پوز یې وچوڼل او ځان سره یې ویل چې انګور تراوه دي دته شیطان وایي پرېږده مړه دا دومره قرآن به څوک یادوي سبقي کچا منزل کچا او بله خبره ده چې د قاري صاحب مړه قاري صاحب غصه هسې به یې غصې کوي هسې به یې سوال کوي مړه هسې به یې ګزارونه کوي هسې به یې سوال کوي دته دا خبرې دې نه ورته یو لوی غر جوړ کړي که نه او دې خپلې مور ته وایي مړ مې که خو دغې مدرسې ته نه ځم کله ورته وایي دې دا مدرسه پرېږده بله ورته یاده کوي هلته لاړ شه وایي هلته وایي ډوډۍ هم ښه میلاویږي او تلکاري هم لږه ښایي که نه نو ورشه هلته لاړ شه او هلته استاذ هم ډېر خوش اخلاقه دی وال هم نه کوي هلته یې ولیږي چې هلته لاړ شي هلته نه بیا په منډه کې تر هغې پورې نه پرېږدي که نه چې د دې قرآن نه محرومه کړی نه وي تاسو ته پته د شیطان د شطن نه دی شطن رسۍ ته وایي دې د خواهشاتو په رسو کې تړي که نه دا رسۍ داسې نیولې دی چې په چا مې وس بر شي چې ور ویولم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين رب کائنات وی اے زما بنده د تابعداري مکوا إنه لكم عدو مبين دا ستاسو دشمن دی دا ستاسو دوست نشي کېدی دستا خیرخوا نشی کېدی نو اهم خبره مستقل مزاجی ځان کې دومره مستقل مزاجي واچوه د استاد احترام ادب سخته تېره کا د رنجو په شانتې ځان میده میده کا که په سترګو د جانان لګېدل غواړې سخته تېره کا سله به میلاویږي تکلیف تېر کا بدله به میلاویږي انشاءالله یو ورځ به داسې راشي که نه الله به د عزت د خزانو نه داسې عزت درکړي که نه زما د دې ځای دا ناسته خبره یاد ساته بعضې طلبا داسې وایي ما ته سبق نه یادېږي د هغې د وجې دی سبق پرېږدي نه دی یادېږي د ماحول سره ځان پیوست وساته بس چې ته د ماحول سره یې ته بچ یې که ماحول نه بار شوې که نه نو بار داسې دنیا ده چې تاسو ته پته نشته دا دنیا به تا ذلیله کی دا دنیا به ستا ژوند برباد کی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ بددیش و نہ بداغیش تاسو ګورئ کومو طلباو چې سبق پرېښی دی لږې وګورئ که نه په دې معاشره کې د دوی څه کردار دی او د دوی څه زندګي ده لږې وګورئ
صرفت العمر في لهو ولعب فآها ثم آها ثم آها کہ بیا تو طول عمر جاڑے کنا بیا خو سپ کار نہ راضی کنا وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوشنگام کا پھر جل جائے گر کیت برسمی پھر کس کام کا اس وقت دیکھا سانس ہے تو چانس ہے ابھی نہیں تو کبھی نہیں اس دلتا بدے ناس تا باندے زڑکی یو مصمم ارادہ دا کنا زڑکی دا سے ارادہ زب قرآن یادو ما زب منبر کے نم زب ختم نبوت دفاع کو ما زب ناموس صحابہ دفاع کو ما اوکا پدے زڑکی ارادہ زب ابو بکر صدیق صداقت دخبر زندگی منشور گرزاو ما زب حضرت عمر عدل و انصاب باندے چلے گا ما زب حضرت عثمان سخاوت مطالعہ کوما زبد حضرت علی دا شجاعت مطالعہ کوما او زبد بلال حبشی دا عشق و جنون مطالعہ کوما انشاءاللہ زبد خپل استاد ادب و احترام کوما او دا طلبا چې کور ته لاړ شي کنه یو خبره مشهوره ده زمونږ شیخ صاحب ویل وای دا طالبان د بیل مازی په ارمان مړ شو پوهېږئ په خبره دوی چې کور ته لاړ شي مونځ نه کوي ته به که د مدرسې د دې چوټۍ سره سره دته د مانځم چوټي میلاو ده نه لکه په مونځ کې چوټي نشته په مونځ کې چوټي نشته نو دا عملی دعوت دی که نه چې ته کله اوچت شي نو ته به مانځله ځان د رسې جومات ته چې کلي کې ګاونډ کې تره تربور ته پته ولګي که نه چې دا مدرسه کې داخل دی پلار او مور مدرسه کې داخل کړی وګوره تکبیر اولا سره جماعت کې ناست دی وګوره ښایسته مزیداره ټوپۍ په سر ده وګوره ښکلې پګړۍ په سر ده که وسم کېږي تاسو کور ته لاړئ که نه پګړۍ وتړئ پګړۍ تاسو خپل خپلوان که راځئ هم پګړۍ وتړئ چې ستاسو خپلوانو ته هم پته ولګي که ستاسو خپلوانو ته موږ ته وګوره دا پګړۍ ښایسته ښکاري که ښایسته نه ښکاري ښایسته ښکاري که نه وتړئ دا پګړۍ وښایئ دې خلکو ته چې دا د محمد رسول الله ادا ده او زه به دا پګړۍ د اختر په ورځ که په چم ګاونډ کې د چا واده دی پګړۍ وتړه قرآن راواخله جومات ته لاړ شه تکبیر اولا سره مونځ وکړه هغوی سره شریک شه کوم غټ طلبا دي سیروزې له لاړ شئ وښایئ دې خلکو ته الله ته رابللو کوي د اهل تصوف په مجلسونو کې کښېنئ کوم ماشومان دي د خپلو استادانو د والدینو ادب احترام کوئ انشاءالله زه ذمواري اخلم که تاسو داسې وکړو تاسو د دې ذمواري واخلئ او زه وایم تاسو نه به رب العالمین د معاشرې ښکلي خلک جوړ د عزت زندگی به ملاویږي د الله د نبی په دور کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وو کنا او په هغه دور کې ابو جهل اللعین وګوره کردار د چا ښایسته دی عمل د چا ښایسته دی وګوره او بیا د هغې نه سبق واخله سړی هغه سړی دی چې په کردار شي سړی هسې په تن باندې به سکی چې چنار شي سړی او چې د دین په شمع سر نه شیندي نو دی نه خوده چې مردار شي سړی قرآن یاد کا قرآن سره وفا وکا دا دومره معزز او وفادار ملګری دی دی تا نه پرېږدي که نه دی به تا ته داسې عزتونه درکړي ستا په سوچ او ګمان کې به هم نه تو خلاتی دے بستا والدینو دے البس والداہو تاج یوم القیامہ ستا والدینو تب تاجون ورپسر شی اگوی تب دا جنت لباس واغستل شی کنا دا ستا دا قرآن دا وینا پا وجبان دے دی سر وفاو کئی وفا بکو کنا انشاءاللہ کہ دے چاپ ذہن کے دا خبر رازی چوٹائی کے لاڑو کور کلی تا لاڑو کنا اور ذہن کے دا خبر رازی چی مدرسی کی بھی سختی تیری پا دی رشتہ دارو کی دا بعد خپلوان راشی کنا ندوی بے دا خبر ډیره کوي امور ته ولوي پلار ته الوی داسې کمزوری شوی دی زما په خیال قاری صاحب پیل ته لوږې تیروي او که نه دا مولیان او دا استادان ته ډېره سختي کوي امور هم خو په خپل بچي خفه کېږي که نه هغوی چې په بچي مې دومره لوږې تېرېږي که نه هغه مور هم ویې